الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. صدق الله العلي العظيم. تولد درود شريف وایس. الله جل وعلا شانه خپل عبادو ته د خپل قدرت او د وحدانیت نشي ورشي او اثبات ورځ د قیامت کوي. ځکه اثبات ورځ د قیامت دا هم د مؤمن به شانو څخه دی. که څوک ورځ د قیامت ونه مني دا کافر کیږي. ورځ د قیامت چې د حق ده زموږ پر دې باندې ایمان دی. الله جل وعلا شانه فرمایي: یا ایها الناس، ای خلکو، ان کنتم فی ریب من البعث، که چیرې تاسې یاست په شک کې د بیرته ژوندونه څخه، د ورځې د قیامت څخه په شک کې یاست، فانا خلقناکم، په تحقیق سره موږ تاسو پیدا کړلاست، ستاسو پلار آدم علیه السلام من تراب له خاورو څخه. الله جل وعلا د خاورو څخه پیدا کړي انسان. ثم من نطفه، وروسته الله جل وعلا اولاده د آدم علیه السلام د نطفې او د مني څخه پیدا کړي. اول د وارث 40 ورځې مني وي په رحم کې د مور. ثم من علقه، او بیا الله جل وعلا تاسې وینه وګرځوي، نطفه په وینه باندې بدله شي. ثم من مضغة مخلقه، بیا الله جل وعلا پس له 40 ورځو دا وینه غوښه وګرځوي. هو مخلقة وغیر مخلقه، بعضې صورت لري الله جل وعلا صورت ورکړی وي هي غوښ لره او یا یې نه وي ورکړي. لنبین لکم، چې تاسو ته بیان کړي، واضح کړي هغه ستاسو خلقت چې الله جل وعلا تاسې داسې پیدا کړي یاست. ونقر فی الارحام، خدای پاک فرمایي موږ قرار ورکوو په رحمو کې د مندو یو کوچني لره، ما نشاء، هغه چې زموږ اراده وسي، قرار ورکوو په رحم کې د مور، الی اجل مسمى، تر یو نیټې مسما سوي پورې، چې بعضې کوچنیان د مور په نس کې 6 میاشتې وي، 7 میاشتې وي، 8 میاشتې وي، 9 میاشتې وي، 10 میاشتې وي، 11 12 زه تر 2 کلو پورې. خدای پاک نیټه ورته معلومه کړې وي چې نیټه یې پرسوله. ثم نخرجکم طفلا، خدای پاک فرمایي چې موږ تاسو پیدا کوو راباسو مو طفلا، کوچنی وي سړی پیدا سي. بیا الله جل وعلا دې کوچني ته یې پلا په مور په رحم کې د پرورش ورکاوه، او بیا دې کوچني ته پرورش ورکوي الله جل وعلا. ثم لتبلغوا اشدکم، وروسته چې تاسو ورسېږئ وهغه خپل سختۍ او ځوانۍ ته، تر داسې حده خدای پاک پرورش درکړي. او منکم من یتوفى، بعضې ستاسو څخه په هغه ځواني و کوچنیوالي کې وفات سي، مړه سي. ومنکم من يرد الى ارذل العمر، بعضې له تاسې څخه رد سي په هغه ذلیل عمر ته چې هغه کلان سالي د شیخوخت دی. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، چې بیا پوه نه سي وروسته در ښه پوهوي په هیڅ شي سره، چې ډېر کلان ساله سي ارذل العمر ته ورسېږي، لکه کوچنی داسې په هیڅ شي یې سر نه خلاصېږي. نو ستاسو رب جل وعلا تاسې داسې مرحله پر مرحله باندې پیدا کړي یاست. او الله جل وعلا فرمایلی دی چې ورځ د قیامت چې ده دا راتلونکې ده، بیرته ژوندون حق دی، حساب و کتاب حق دی. او تاسو بیا په دې کې اختلاف کوئ
د الله جل وعلا په خطاب او خبرو کې شک کوي نو پر دې باندې به د سړي ایمان وي چې ورځ د قیامت حق ده. عمر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د نبي صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې موجود وو. دا د یو ورځ یو نفر رالی پر موږ باندې تک سپین کالي وه، شدید البیاض الثياب، شدید السواد الشعر، تک تور وریښتان یې وه، لا یرا علیه اثر السفر، پر دې سړي اثر د سفر هم نه معلومېدی. ولا یعرفه منا احد، او زموږ څخه هم هېچا نه پېژندي چې دا څوک دی. څو نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته د لمانځه په رقم زنګنونه یې د ده د زنګنو سره برابر کښېښول، لاسونه یې پر زنګنو کښېښودل، مخامخ نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنست او ورته وایي چې یا محمد اخبرني عن الاسلام، ته ما خبر که د اسلام څخه. نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. نبي صلى الله عليه وسلم اسلام دادي چې ته به شهیدي ادا کوې، نسته یو معبود برحق په وجود کې الا الله مگر یو الله جل وعلا دی، وأن محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې دی رسول الله دی، رسول د الله جل وعلا دی. دا یوه شهیدي ده، دا یوه بنا د اسلام. دوهمه بنا د اسلام وتقیم الصلاة، چې ته به اقامه د خپلو لمنځو کوې په خپلو اوقاتو کې سره د ټولو خپلو حقوق. دریم وتؤتي الزکات، ته به ورکړه د زکات کوې، دا دریمه بنا د اسلام. څلورم وتصوم رمضان، ته به شهر رمضان مبارکه روژه نیسې. پنځم وتحج البیت، ته به حج د بیتي شریک پې کوې ان استطاع الیه سبیلا، که ستا په طاقت ولاره تګ وراتګ. دا سړی وایي صدقت، تا رښتیا وویل. صحابه مبارکان وایي موږ په تعجب کې پاتې شول، هم سوال کوي هم یې تصدیق کوي، دا څنګه سړی دی. بیا دا سړی نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي اخبرني عن الایمان، د اسلام مې خو دې خبر کړم، ایمان راوشو، ایمان څه دی؟ نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان دا دی چې ته به ایمان لرې د الله جل وعلا پر وحدانیت باندې چې الله جل وعلا یو دی، شریک نه لري. وملائکته، پر ملائکو به ایمان لري چې د الله جل وعلا دا مخلوق دی، یو نوري مخلوق دی، پر دې به ایمان لري. وکتبه، پر ټولو کتابو به ایمان لري چې یو څلور کتابه دي، دوه غټ کتابونه دي، سل صحیفې دي. ورسوله، او پر ټولو رسولانو به ایمان لري چې یو لک څلور زره زیاتو کم پکښې پیغمبران دي، 314 رسولان دي، او 5 اولو العزم انبیا دي چې په 5 په سر کې زموږ ستاسې ستر پیشوا نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی، د ټولو ستانه دی، د ټولو سالار دی، د ټولو امام دی. او الیوم الاخر، په ورځ د آخرت به ایمان لري چې ورځ د آخرت حق ده، دا ایمان مؤمن به شیانو څخه دی. او وتؤمن بالقدر خیر و شر، ستا به ایمان وي چې اندازه د خیر و د شر ټوله د جانبه د الله جل جلاله ده. دا ایمان سو. قال صدقت، دا سړی بیا وایي چې تا رښتیا وویل. بیا پوښتنه ځینې کوي د نبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا سړی چې فاخبرني عن الاحسان، د احسان څه مې خبر کړه، احسان څه دی؟ قال ان تعبد الله، احسان دا دی چې والله يحب المحسنين، خدای پاک محسنین خوښ لري. محسنین څوک دي؟ هغه دا دي چې ان تعبد الله كأنك تراه، ته به عبادت الله جل وعلا کوې لکه ته چې الله جل وعلا وینې. فإن لم تكن تراه، كثير تد الله جل وعلا نویني، فإنه يراك، هغه خو تا ویني، هغه تا ویني. قال فأخبرني عن الساعة، بیا ورته وایي چې ته ما خبر که د ورځې د قیامت کله ده؟ نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، نه دی سوال کرده شده خپل ځان وښیي ښه عالم تر سائل چې دغه نفر دی، وایي در دې زه هم نه یم په خبر چې کله ده. بیا دا سړی ورته وایي فاخبرني عن اماراتها، ته د ورځې د قیامت علامو څخه ما خبر که. نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ان تلد الامة ربتها، وبزیږوي یو مینځ خپل بادار به وزیږوي، یعنی د یو چا به مور وي، پر دا مور به داسې استعمالوي لکه د ده مینځه چې د مور به هیڅ مرعت و خاطر نه کوي. داسې وخت که رالی، داسې زوی یې وزیږوي،
دا علامه د ورځې د قیامت ده. دوهم علامه وان ترى الحفاة العراة العالة، چې ته به ووینې لڅ پښې خلک، لڅ خلک چې جامې به نه لري، وږي خلک، رعاء شاء، چوپانان د پسو چې پسونه به یې پیایله، یتطاولون فی البنیان، دوی به اوږدوالي جګوالي کوي په کوټیانو کې. پخوا به داسې وږي تږي لغړ خلک وه، چوپانان خلک وه، خو دا به په کوټیانو بیا اوږدوالي سره کوي، یو منزل جوړوي، بل به دوه منزله، بل به پسې لوړوي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې دا سړی ولاړی، موږ یو څه زمانه دغسې ارام ناست. وروسته نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یا عمر اتدري من السائل، ته خبر یې چې دا سائل څوک و چې دا سوالونه یې کول؟ وایي ما ورته وویل چې الله ورسوله اعلم، خدای او رسول ښه خبر دی. قال فإنه جبريل، دا جبريل عليه السلام اتاكم يعلمكم دينكم، دا راغلی و تاسو لره چې ښودنه یې کول، تعلیم یې درکوي تاسو لره د دین ستاسې، چې تاسو د خپل دین پوښتنې وکړئ، معلومات ځان ته حاصل کړئ او دین خپل داسې رقم زده کړئ. د دې تعلیم دپاره ستاسو دغه پوښتنې یې زما څخه وکړئ. او نبی صلی الله علیه و وسلم فرمایي د بخاري و مسلم احادیث کې مبارکه، الایمان 70 شعبه، ایمان 70 شعبې دی، فافضلها قول لا اله الا الله، بهترین و افضل د دې شعبو څخه قول د لا اله الا الله دی، چې الله جل وعلا یو دی، شریک نه لري. او ادناها اماطة الاذى عن الطريق، هغه کمزورې، هغه ادنا و کښته شاخله د ایمان چې ده لرې کول د یو ضررمند شي دي د لارې څخه د مسلمانانو، اډوکۍ، کوکۍ، یو ډبره چې هر شی مسلمانانو ته تاوان په رسیږي، هغه دی د لارې څه لرې کوي، دا د ایمان هغه ادنا شاخله ده. اوس خلک بعضې وي د مسلمانانو په لارو کې کچرې اچوي، ډبرې و اډوکي اچوي، نو دا داسې معلومیږي لکه هغه ادنا شاخله چې هم نه لري. والحیاء شعبة من الایمان، او حیا چې ده دا یو شعبه د ایمان څخه ده. حیا داسې یو شی ده چې دا د سړي د ایمان د شاخلو څخه ده. په یو چا کې چې حیا موجوده وي هغه با ادب با اخلاق وي، یو چا چې حیا پورته سي هغه ادب او اخلاق هم نه لري. نو حیا چې ده دا صفت زموږ د نبي صلی الله علیه و وسلم، چې یو پیغله په پوړني کې وي تر هغه د نبي صلی الله علیه و وسلم حیا زیاته. او بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان څوک دی چې سالم پاتې سول نور مسلمانان د ده د ژبې او لاس څخه. په ژبه چاته ښکنځا نه کوي، غیبت یې نه کوي، بهتان نه پسې وایي. نو دا چې بل مسلمان ستا د ژبې څخه پاتې سو سالم، او ستا د لاس څخه سالم پاتې سو، په لاس دې ونه وهي، نو دا مسلمان دی. مسلمان دا دی چې نور مسلمانان د د ژبې او د لاس څخه په امان وي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، مهاجر څوک دی؟ هغه څوک دی چې هجرت یې وکړي، لرې سو د هغه شي څخه چې الله جل وعلا دی نهي کړي او منع کړي چې دا کار مه کوه، او دی د هغه کار څخه لرې شو، هجرت یې کړي، دا مهاجر. رواه البخاري. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې لا یؤمن احدکم، ایماندار نشي جوړېدلی یو کوم ستاسې حتی اکون احب الیه من والده و ولده، تر څو چې زه خوښ نسم دغه مسلمان لره تر مور و پلار او تر اولاد والناس اجمعین، تر ټولو خلکو زه ورته خوښ نسم، دا سړی مؤمن نشي جوړېدلی. نو د نبي صلی الله علیه و وسلم سره محبت دا لازم دی چې هر مسلمان دی لري. علامه د محبت د نبی صلی الله علیه و وسلم دا ده چې د سنتو تابعدار وي،
د ده په سنتو پسې طلب کوي، د ده سنت زده کوي، د ده سنتو ته په تعظیم او عزت باندې ګوري. بعضې خلک وي چې وایي دا کار ولې نه کوي؟ وایي زه دا خو یو سنت کار دی. نو په سنتو سره ستا ایمان تعلق لري. دا دې سنتو سره چې ته محبت لري، خامخا د نبي صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت لري. چې د سنتو سره یې نه لري، د نبي صلی الله علیه و آله وسلم سره یې نه لري. بل علامه دا ده چې د نبي صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه سره سړی محبت لري، دا د نبي صلی الله علیه وسلم د محبت نښه ده. د قرآن سره څوک محبت لري، دا د نبي صلی الله علیه وسلم د محبت نښه ده. د نبي صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره څوک محبت لري، دا د نبي صلی الله علیه وسلم د محبت نښه ده. او بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای والذي نفس محمد بيده، ما دې قسم په هغه ذات جل جلاله سره وي چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم د په قبضه کې دی، په لاس کې دی بلا کیف. لا يسمع بي احد من هذه الامه، اورېدل به ونه کي په ما سره یو کس د دې امت څخه، که څه هم یهودي وي نصراني وي، او دی مړ سي ولم یؤمن بالذي ارسلت به، دی مړ سي خو ایمان را نه وړي په هغه سره چې زما لېږل سوي دي، الا کان من اصحاب النار، دا به د خاوندانو څخه د اور وي. چې هر څوک د نبي صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم پیغامونه او رسالتونه راوړي دي پر هغو ایمان را نه وړي او په دې خبر سي چې دا نبي صلی الله علیه وسلم دی، دا رسول الله دی، رسول د الله جل وعلا دی، نو دا سړی چې مړ سي دا به په دوزخ کې. او بل حدیث کې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من احب لله، کچا یو څوک یو شی خوښ کړي لله د پاره د رضا د الله جل وعلا، وابغض لله، او یو شی ناخوښه کړي د پاره د رضا د الله جل وعلا. یعنی یو څوک ښه سړی دی د پاره د خدای محبت ورسره کوي، یو څوک بد سړی دی ګمراه سړی دی د خدای د پاره بد ورسره کوي، بد ځنې وړي. واعطى لله، او ورکړه وکړله د پاره د رضا د الله جل وعلا ورکړه. ومنع لله، یو شی منع کوي د پاره د رضا د الله جل وعلا. کچا دغه کار وکړي فقد استكمل الايمان، په تحقیق دې سړي کامل کوي خپل ایمان. کامل ایمان د ادي بس د خدای د پاره خوشي، د خدای د پاره ناخوشي، د خدای د پاره ورکړه، د خدای د پاره منع، بس نو دې سړي خپل ایمان کامل کوي. او بل حدیث کې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، دواړه احادیث د ابو داود شریف دي، افضل الاعمال، بهترین د اعمالو چشتي الحب فی الله، د خدای د پاره یو څوک خوشول، والبغض فی الله، خدای د پاره یو څوک ناخوښه کول، بغض سره کول چې دا بد سړی. قبل حدیث کې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دوه شیان دي دا واجبونکي دي. یو سړی پوښتنه کوي وایي یا رسول الله ما الموجبتان، دا چشتي چې واجبونکي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات یشرک بالله شیئا دخل النار، که څوک مړ شو خو د شریک د خدای پاک سره په یو شي سره د اشیاو نیولی و، خدای پاک به دا سړی اور ته اچي، دا پر واجب. ومن مات لا یشرک بالله شیئا، څوک مړ شو خدای پاک ته شریک نه ونیولی د هیڅ، نو دخل الجنه، دا واجب د الله جل وعلا په فضل و کرم سره دا سړی جنت ته اچي. دا دوه شیان واجبونکي دي، شرک دوزخ واجبوي، مسلمانی وحدانیت الله جل وعلا دا جنت واجبوي. نو ګټه د ایمانداري فراغ ډېره ده. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اذا احسن احدکم اسلامه، که چا ښایسته کړي یو ستاسې اسلام خپل، نو فکل حسنة یعملها، هر نیکی چې دی عمل کوي تکتبو بعشر امثالها، نیکی د ده په لسچندۍ سره لیکل کیږي، الى 700 ضعف، در 700 چندیو پورې. وکل سیئة یعملها، هر بدی چې دا انسان کوي تکتبو بمثلها، هغه په مثل د هغه بدی لیکل کیږي، حتی لقي الله، تر څو چې دی د خدای پاک سره ملاقات کیږي. نو دا د ایمان ګټه ده چې نیکی دی یو په 1000 چندۍ پورې لیکل کیږي او بدی دی یو په هغه باندې لیکل کیږي.
بل ایمانداری د سړي که سړی پکښې شکمن وي چې دا زما ایمانداره به پرایم که به نه یم. یو سړی سوال کوي د نبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه چې مل ایمان څه دی؟ نبی صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې ورته وایي اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن. که چیرې ته خوشحاله کول یې ستا نیکۍ چې یو نیک کار دې وکړي بس ته خوشحاله کېدل یې په خپل وجدان کې په باطن کې تا ته خوشحالي راتله. او که چیرې بدي درته سوی وای په دا بدۍ په وجه تا ته په باطن کې خوابتیا پیدا کېدله نو فانت مؤمن، بس ته مؤمن یې. دا د ایمان نښه ده. نیکي دې خوشحاله کوي او بدي دې خوابدۍ کوي. اوس نیکان خلک تا پیسې ډېرې پر سړي باندې ګرانې وي، خو نیکان خلک چې هر څونه صدقې ډېرې کړي وي هغه د هغو نه اندازه خوشحالي کوي. او د بد څخه یو نیک سړی وایي فاسق و منافق سړی چې هر غټه ګناه وکړي داسې دی حسوي لکه یو مچ چې د ده پر وجود کښېنستی بېرته په هوا شو. او نیک سړی چې یو کوچنی ګناه وکړي لکه غر چې د ده پر وږو باندې پروت وي دغونه دروند وي، دغونه د خدای پاک څخه شرمېږي. نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم وایي خپلې نیکۍ ته خوشحاله کولې ته مؤمن یې، خپلې بدۍ ته خوابدۍ کولې ته مؤمن یې. بیا یو صحابي پوښتنه کوي وایي یا رسول الله فما الاثم ګناه نو چې شدت سره کم قال اذا حاک فی صدرک فدعه. بس بدي و ګناه هغه ده شک اچوي ستا په سینه کې، شک درلودي فدعه، بس هغه شی پرېږده، بس هغه ګناه. او بل حدیث کې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وَإِذَاقَ طُعْمُ الْإِيمَانِ وبسکې خوند د ایمان به وڅکي څوک من رضي بالله ربا، څوک راضي سو خپل الله جل وعلا سره چې دی مې رب دی، وبالاسلام دینا او دی راضي سو چې اسلامي دین دی، وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا او دی راضي سو چې حضرت نبی صلی الله علیه و آله وسلم دی زموږ رسول دی. نو دغه سړی به خوند د ایمان وساکي. موږ وایو رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه و آله وسلم رسولا و اماما. نو الله جل وعلا ته دا خواست کوي چې خدای پاک موږ ټول په دې راضي یو او خوشاله یو چې ته مربي او په دین د اسلام راضي او خوشاله یو چې دا مو دین دی، او په حضرت نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره راضي او خوشاله یو چې دی مو رسول دی، دی مو امام دی، دی مو شفیع دی په ورځ کې د قیامت. الله دې د شفاعت را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.